د دین اسلام زده کولو لمنګ تیار نه یو واده راشي عمل کولو له تیار نه یو مړې وشي عمل کولو له تیار نه یو عام تجارتی معاملات زمونږ د دین خلافي څوک په دین باندې نه پوهېږي او داس طریقه چې وګوري په سلو کې 90% زمونږ د خلکو اودسونه غلط دي او دا زه سره شرط سره وایم چې د قرآن کریم خلاف زمونږ د اودسونه خلاف دي لنډې زه تاسو له لنډ مثال درکمه په سنت طریقو باندې په دې کې څوک نه دي خبر سنت څه کې هغه فرضیات هم پکې مونږ نیمګړي کو څنګه قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي بل چې کله تاسو اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق مخونه وینځي او لاسونه تر څنګلو پورې نو موږ چې کله څنګل وینځو نو څه کوو موږ لاس ورسره نه وینځو بس دغه زبانه وبرا واچو دا لاس ورسره نه وینځو الله سوی وايديكم او لاسونه لاس دې ته وي او کنه دې ګوتو تم ورسره وي دې مړون نه شروع کیږي کنه دې ګوتو نه شروع کیږي د دې ګوتو نه شروع کیږي نو موږ صرف دا مړون نه واله تر دې څنګل پورې وینځو او لاسونه ورسره نه وینځو نو په ایمان وای دا زموږ د سنت طریقې د فرضیاتو خلاف دی رسو یم موږ په داس باندې ځان نه پوي کړي سره د دې چې عمر هم تیر شي مرګ را لراشي خو په داس باندې موږ نه پويګو دا ګناه ده چا ده زموږ د خپل ځانونو موږ آخرت هیر کړي دي موږ ځکه دین نه زده کوو موږ سره د هغه دین قدر نشته کوم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په تکلیفونو کې موږ له وروړی دی